It's good afternoon and most welcome, dear students. In today's class, we will be looking at greeting and farewells. So this is a primary English lesson where you would get to know how to greet with new friends and buddies. So I hope you will watch the video till the end, and if you haven't subscribed our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel so you will get notified our new videos every single time that we upload. سلامونه او نیکی هیلي یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو کتونکو ته ښه راغلاست ویم په دې هیله چې په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریالي اوسئ. په نننۍ ویډیو کې یو ځل بیا په یو ډېر اړین موضوع باندې غږیږو. زموږ د نن ورځې درس موضوع ده greetings and farewells په انګلیسي کې روغبړ او خدای پاماني. څنګه کولی شو چې یو چا سره روغبړ وکړو؟ دا د دې ویډیو سیریز دویمه برخه ده. هیله چې تاسې تیره ویډیو به مو کتلی اوسئ او په تیره ویډیو کې موږ یو څه ابتدایي موضوعاتو باندې غږېدلو. په نننۍ ویډیو کې موږ په وارم اپ کوېشنز باندې غږېږو، یعنی یو چا سره چې موږ های هیلو ګډ مارنینګ نه وروسته نایس ټو میټ یو د دغه جملو څخه وروسته نور څه ډول کوی شو پوښتنې وکړو، احوال پرستي نور څه ډول کوی شو. نو دې لپاره موږ یو څه ډېر جملې لرو. نو یو له ډېرو عامو پوښتنو څخه هغه هم هاو آر یو دی. هاو آر یو یو په ډېر عام ډول سره استعمالېدونکې پوښتنه ده او دی په خپل ترکیب کې ډېر زیات مختلف ځوابونه لري. په هر صورت راځو لومړی د هاو آر یو په معنا باندې غږیږو. هاو آر یو معنا تاسې څنګه یاست. هاو آر یو معنا تاسې څنګه یاست، یا تاسې داسې هم ویلی شئ چې هاو آر یو ټوډے تاسې نن څنګه اسئ، او یا داسې هم ویلی شئ چې هاو آر یو سټوډنټس شاګردانو تاسې څنګه اسئ. نو نتیجتا هاو آر یو یو ډیر فارمل پوښتنه ده او اکثر اوقاتو کې موږ د هاو آر یو څخه استفاده کوو. د هاو آر یو په ځواب کې موږ کولی شو مختلف ډوله ځوابونه ورکو، یعنی د اوقاتو او حالاتو د په کتو سره کیدای شي ستاسې ځواب توپیر وکړي. نو موږ هغه ټولې ځوابونه هم راغوستي دي کوم چې تاسې د هاو آر یو لپاره استفاده کوی شو نه. تر ټولو ډیر عام ځواب دی آی ایم فاین. I am fine معنا زه ښه یم، یا هم تاسې ویلی شئ چې I am okay, I am good, I am great. دغه درې واړه سره د I am fine دا ټول یو معنا لري، زه ښه یم معنا ورکوي. که چېرته تاسې دغه ځواب لږ بدلوئ او تاسې ویوئ چې تاسې ډېر ښه اسئ، نو بیا تاسې کولی شئ دغه دوه جملې استفاده وکئ. I am pretty good, I am pretty good or I am all right. زه بالکل ښه یم. I am pretty good and I am all right دواړه یو معنا لري، زه بالکل ښه یم یا زه بیخي ښه یم. له دې سره سره تاسې نور ځوابونه هم لرلی شئ. کیدای شي تاسې ووایئ can't complain. can't complain معنا د شکایت لپاره څه نه لرو. can't complain معنا د شکایت څه نه لرم، یعنی زه ښه یم. او یا هم couldn't be better. couldn't be better معنا د دې څخه ښه کیدی نشم، معنی زه بیخي ښه یم. couldn't be better, how are you guys, can't complain د شکایت څه نه لرو. or couldn't be better یعنی دې څخه ښه کیدی نشم. it means د ده معنا دا ده چې I am fine یعنی زه ښه یم. که احیانا تاسې ښه اوسئ خو ډېر ښه نه اوسئ، نو بیا تاسې ویلی شئ I am not bad. not bad, how are you, not bad بده نه یم. or یا هم not so great, how are you today, not so great دومره ښه نه یم، یعنی not so great ښه یم خو دومره ښه نه یم. دا هم د هاو آر یو په ځواب کې موږ استفاده کوی شو، دا هم د هاو آر یو په ځواب کې موږ ویلی شو. که چېرته تاسې احیانا ښه نه اوسئ یا ناجوړ اوسئ، نو بیا تاسې دغه جملې کاروی شئ. I am not fine, I am not okay زه ښه نه یم. or یا هم I am unwell, I am unwell today زه نن ناجوړ یم. I am unwell today زه نن ناجوړ یم یا زه نن ښه نه یم. او که چېرته بیخي تاسې موډ کې نه اوسئ یا تاسې بیخي خراب اوسئ یا تاسې مطلب طب هم بیخي خراب وي، نو بیا دغه وخت کې تاسې کوی شئ I am awful ووایئ. or I am terrible. I am awful, I am terrible معنا زه بیخي بد یم، او یا هم زه بیخي ښه نه یم، دا معنا ورکوي. له دې سره سره که چېرته تاسې بیخي ډېر ښه اوسئ،
او یا تاسې ښه فیلینګز لرئ، ښه احساس لرئ، بیا تاسې ویلی شئ چې آی ایم ایکسلنٹ، آی ایم فانټاسټیک، زه ډېر ښه یم، زه نن ډېر زیات خوشحاله یم. یو دوه نور اصلاحي جملې هم لرو موږ د هاو آر یو په ځواب کې. تاسې کولی شئ ووایئ آی ایم سیف اینډ ساوند. آی ایم سیف اینډ ساوند معنا زه جګ جوړ یم. آی ایم سیف اینډ ساوند معنا زه جګ جوړ یم، یعنی زه بیخي ښه یم. اور آی ایم لش اینډ فلش. آی ایم لش اینډ فلش معنا زه تر و تازه یم، زه تر و تازه یم. یعنی دا هم یو ډول اصلاحي جملې دي. یو نیم اوقاتو کې موږ د هاو آر یو په ځواب کې ویو. نو دغه ټولې طریقې یعنی دا ټولې لارې د هاو آر یو په ځواب کې تاسې ویلی شئ. یو ځل بیا راځو د هر یو د معنا سره تکرارو. آی ایم فاین، زه ښه یم. آی ایم اوکے، آی ایم ګډ، آی ایم ګریټ، زه ښه یم. آی ایم پریټي ګډ، آی ایم آل رایټ، زه بیخي ښه یم یا زه بالکل ښه یم. کینټ کمپلین، کینټ کمپلین د شکایت څه نه لرم، یعنی زه ښه یم. بیا هم couldn't be better، couldn't be better له ده څخه نور ښه کېدی نشم، یعنی مطلب دا چې زه بیخي ښه یم. I'm not bad، I'm not bad، I'm not bad، not bad، not bad، not bad یا I'm not bad معنا بد نه یم. not so great، not so great دومره ښه نه یم، دومره ښه نه یم. I'm not fine، I'm not okay زه ښه نه یم، زه ښه نه یم یا زه جوړ نه یم. I'm unwell or I'm unwell today زه نن ناجوړ یم یا زه نن ښه نه یم. I'm awful، I'm terrible زه بیخي خراب یم یا زه بیخي ناجوړ یا زه بیخي بد یم نن. I'm excellent، I'm fantastic زه بیخي ښه یم او یا هم زه نن بیخي ښه احساس لرم. I'm safe and sound زه جګ جوړ یم. I'm lush and flush زه تر و تازه یم. دا ټولې ځوابونه د هاو آر یو لپاره تاسې استعمالوی شئ. راځو د دې سره سره چې هاو آر یو ډېر زیات ځوابونه لري، همدارنګه هاو آر یو لپاره موږ نور بدیلې پوښتنې هم لرو. چونکې موږ مخکې ویلي چې هاو آر یو موږ ډېر زیات فارمل، ډېر رسمي اوقاتو کې کاروو. ځینې اوقاتو کې تاسې داسې هم ویلی شئ چې how is it going، how is it going، how is it going هم معنا هاو آر یو معنا ورکوي، خو دا لږ انفارمل دی. hello guys how is it going، سلام ملګرو څنګه سئ، how is it going څنګه سئ. نو ځواب کې بیا هم تاسې له دغه جملو څخه یو دانې څخه استفاده کوی شئ. او یا هم تاسې ویلی شئ چې how are you doing، how are you doing، how are you doing څنګه سئ. بیا هم مطلب دا معنا نه ورکوي چې تاسو څنګه کوئ، بلکې how are you doing معنا تاسو څنګه سئ. بیا هم ځواب کې تاسې له دې څخه یو دانه استفاده کوی شئ. ویلی شئ I'm fine، I'm all right، can't complain. او یا هم تاسې ویلی شئ I'm doing well، I'm doing well زه ښه یم. دا هم معنا ورکوي I'm doing well معنا زه ښه یم. او یا هم تاسو کوی شئ له دغه جملو څخه یو دانه استعمال کوي. یا هم موږ ویلی شو چې how have you been، how have you been or how have you been lately، how have you been recently معنا څنګه سئ دې ورځو کې، how have you been څنګه سئ. بیا هم تاسې له دې څخه یو دانه استفاده کوی شئ I am all right، I am okay، I am great، I am wonderful، I am fantastic. او که ښه نه اوسئ بیا تاسې ویلی شئ چې I am unwell. او یا هم تاسې ویلی شئ چې I have been better، I have been better یعنی زه ښه یم. اور so far so good، so far so good تر اوسه ښه یو. so far so good معنا تر اوسه موږ ښه یو. so far so good تر اوسه ښه یو. how are you او دا د how are you نور بدیلې پوښتنې دي. همدارنګه I am fine او دا هم د I am fine په ځواب کې موږ کولی شو مختلف ډوله نورې جملې استفاده وکړو. دا زمونږ د نن ورځې ګریډینګ او فیرویلز دویم درس. په دې هیله چې را سره په دریم درس کې هم مل اوسئ. تر هغه د الله په امان.